د کتاب او د لیکوال حق نړیواله ورځ د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په فردوسي عامه کتابتون کې ولمانځل شوه. د دې لمانځغونډې تنظیمونکو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور په پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د دغه ولایت له کتابتونونو سره په همغږۍ د ځوانانو لپاره د مطالعې په موخه د لا ډېرو اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. ډېره هڅه دا ده، ډېر کوشش یې دا دی چې بس ځوانانو ته موږ یو علمي زمینه برابره کړو، یو ښه فرصت په لاس ورکړو، کتابونه ورته مهیا کړو، کتابخانې ورته جوړې کړو، د ناستې سهولتونه ورته ایجاد کړو او هلته هغه څه چې دوی ورته اړتیا ولري هغه څه ورته برابر کړو. صرف او صرف هدف مو دا دی بس چې افغانان د افغانستان قشر دا د علمي او د لیک او د لوست دود خپل کړي. تلاش هایی که امارت اسلامی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و ساماندهی کتابخانه ها انجام میده، این فعالیت ها قابل تقدیر و قابل ستایش هست و البته جای توجه و کار بیشتر هم میطلبه که انشالله عزیزان قطعا در این راستا تلاش و سعی خودشان را خواهند کرد. ورته مهال یو شمېر کلتورپالو هم په دې پروګرام کې د ګډون ترڅنګ وویل چې پوهه د اسلام یو بنسټیز رکن دی او دوی له هیوادوالو په ځانګړې توګه له ځوانانو څخه غواړي چې د مطالعې له لارې د خپلې فردي او ټولنیزې ودې ته زمینه برابره کړي. آیین کتابداری و کتابخانه داشتن در تمام برهه‌های تاریخی در کشور ما رایج بوده است. در دوره غزنویان در بلخ راسته به نام صحافان وجود داشته و نیز راسته به نام تصحیحکاران که در آنها کارهای صحافت و برگارایی کتاب را به پیش می بردند. موږ ژوندی ملت، ژوندي خلک چې ناست یو، حاضر او غیر حاضر په کوم سټیج کې قرار لرو د علم په برخه کې. دغه ټول پوښتنه دی چې نه تنها زه نه تنها حاضرین بلکې ټول ملت راجع کېږي او دې لپاره باید مسؤلیت واخلو چې د موږ مسؤلیت دی چې د علم په برخه کې باید کار وکړو. زموږ د مقدس دین یا د اسلام اساس علم دی. له بلې خوا په دې پروګرام کې یو شمېر ګډون کوونکو ځوانانو په هیواد کې د مطالعې کلتور د پیکه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د کلتوري او تعلیمي ادارو څخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. همچنین برنامه‌هایی در ترویج فرهنگ کتابخانه بسیار مهم است، به خاطر از اینکه ما در زندگی امروزی ما ترویج فرهنگ کتابخانه بسیار ضعیف است. ما مدام تلاش میکنیم که یک برنامه گرفته شود که در اون فرهنگ مطالعه ترویج شود و بعد ما بیایم مطالعه بکنیم، ولی در حقیقت این برنامه‌ها یادآوری کننده‌ای باشه برای ما که ما پیوند ما را با کتاب قطع نکنیم و مدام چی برنامه باشه چی نباشه فرهنگ مطالعه بخشی از مهم فرهنگ زندگی ما باشه. متاسفانه رابطه جوانان آنچنان که باید با کتاب و کتابخوانی و در کل با فرهنگ آموزش غیر آموزشگاهی یا دانشگاهی کمی کمرنگ است و یک کار چند وجهی میخواهد که تا اینمی روند پیریزی و پیشرفت داشته باشه. د کتاب او د لیکوال حق نړیواله ورځ هر کال د اپریل په 23مه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې سږکال یاده ورځ په بلخ ولایت کې د دا ډول پروګرامونو په لاره اچولو سره ولمانځل شوه.